بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، ستاسو په نظر د دې کور نمبر به څو وي؟ زه به یو طرف ته شم، تاسو ته به ښکاره سي. د دې کور نمبر 296 ده او الحمدلله د قمر بنسټ کورونه تقریبا 300 شاوخوا ته رسیدلي دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا جوړ شوی دی. فعلا موږ په لغمان ولایت کې یو او دا کور یوې کونډې خور او څه یتیمانو ته جوړ شوی دی. دوی به انشاءالله دلته یو خوشحاله، آرامه، ښه او سوکاله ژوند لري. په دې کور کې دوی لمونځ کوي، عبادت کوي، تلاوت کوي، اذکار کوي. اجرونه به هغه چاته رسیږي چې موږ سره همیش په دغه ډول برخو کې مرسته او همکاري کوي. دوی ماشومان مدرسو ته ځي، درس وایي، همداسې مکاتبو ته ځي، درسونه وایي. نو انشاءالله چې دوی به دلته یو آرام او ښه چاپېریال کې ژوند کوي، زده کړې کوي او دوی به لویان کېږي. انشاءالله ښه خلک به ترې جوړېږي او د ټولنې ته او خلکو ته به خیر رسېږي. تاسو د قمر بنسټ لینکونه هم په سکرین کې ښکاري. راځئ له موږ سره ملګري شئ او په ګډه د دغه ډول خلکو لاسنیوی وکړو او وکولی سو تر څو له افغانستانه د فقر ټغر ټول کړو. السلام علیکم ورحمة الله. إثر شكايتي عقلي